د اسلامي نړۍ یو بل فاتح اتل در پیژنو. صلاح الدین ایوبي څوک و؟ درېمه برخه. دا مهال چې صالح کمشتګین سیاسي خلا ولیده، نو صالح اسماعیل د چل په ذریعه له دمشق څخه حلب ته بوته او هلته د په نوم حکومت پیل کړ. کله چې ابن مقدم خپل کمزوري احساس کړه، نو یې د وړوکي صالح اسماعیل په نوم لیک سلطان ته ولیږه او هغه شام ته دعوت کړ. هغه مهال چې د صالح اسماعیل په نوم لیک سلطان صلاح الدین چې دا وخت د مصر سلطان وو ترلاسه کړ، له خپلو لوړ رتبه امیرانو او مشاورانو سره مشورې وکړي. بیا یې له 200 کسانو سره شام ته حرکت وکړ او دمشق ته لاړه. سلطان په اول کې داسې انګیرله چې ګنې د دمشق خلک به یې مخه ډاب کړي، مګر هر څه د اټکل او تخمین خلاف وو. د دمشق خلک د شیخ مراد تر مشرۍ لاندې د سلطان ګرم استقبال ته راوتلي وو او سلطان په ډیر جوش او ولولو سره ښار ته دننه ایسته. سلطان غوښتل چې له صالح اسماعیل سره وګوري او دغه سرپرستی په غاړه واخلي، خو صالح کمشتګین او قطب الدین ابن حسان مخه ډاب کړه او جګړه ګرمه شوه. ان تر دې چې کمشتګین او قطب الدین له اروپایي اشغالګرو او عربي عیسایانو څخه هم د صلاح الدین ایوبي په وړاندې نظامی مرستې وغوښتي او ډیر خلک له منځه لاړل. هغه مهم کسان چې د نورالدین زنګي د حکومت په دور کې بندیان شوي وو، لکه رینو او جوزلین هم سره له 1,80,000 دینارو خوشي کړله. خو په حقیقت کې سلطان ته دغه جګړو هیڅ مزه نه ورکوله، نو ځکه یې هغوی ته د سولې وړاندیز وکړ. هغوی په ځواب کې ورته وویل د شام ټوله سیمه به موږ ته پرېږدي. سلطان ومنله، خو په دې شرط چې دمشق او صالح اسماعیل به له ده سره وي، نو نورې به ټولې مفتوحه سیمې هم هغوی ته سپاري. خو دوی چې سره یو ځای شول، نو د سلطان مهرباني دغه ذوب وګاڼه، ځکه چې د سلطان د لښکر تعداد نسبت د دوی لښکرو ته ډیر کم وو. نو بیا ورته رال او ورته ویل چې نه، له دمشق څخه به هم وځي او صالح هم په لاس نه درکوو. سلطان غوسه شو او جګړې ته سمې مټې ونغړلې، تر دې چې بل وار هغوی د سولې وړاندیز وکړ، مګر سلطان ورته وویل چې اوس نو زما لخوا نه ده، له وخلي او ویښته به هم دا ځل درته تیر نشم، ځکه چې تاسو ترحم او مهرباني نه پیژنئ. هماغه و چې سلطان له صالح اسماعیل سره ولیدل او دغه پر سر یې د مهرباني لاس کش کړ او اطمینان ورکړ چې سلطان دغه حکومت ته سترګې نه دي نیولي. بیا یې له صالح اسماعیل سره معاهده امضا کړه او د حلب حکومت یې هغه ته وسپاره. له هغه وروسته شیخ راشد چې د اسماعیلیه فرقې مشر و سلطان ته خنډ شو. لنډه دا چې له هغه سره هم سوله وکړه او سلطان دمشق ته لاړه. په دمشق کې سلطان د قاضي فاضل عبدالرحیم په خوښه او مشوره د نورالدین محمودي زنګي له میرمنې عصمت الدین خاتون سره چې د صالح اسماعیل مور او د معین الدین انار لور واده هم وکړ. ناصر صلاح الدین تر دغو خونړیو خپل منځي جګړو بریالی ووته او مصر شامي یو ځل بیا سره یو پارچه کړل. اختلافات ختم او د قدس شریف د فتح تابع ونیول شوه. کله چې اوضاع نورماله او خپل منځي جګړې ختم شوې، نو سلطان صلاح الدین په اسقلان برید وکړ. اسقلان یې په داسې حال کې کلابند کړ چې د قدس پاچا هم په دغه کړۍ کې راغی، مګر دلته یوه اشتباه وشوه او هغه دا چې سلطان صلاح الدین سره له تقی الدین عمر چې د شهید شاهنشاه زوی او د وراره و په ګزمه ووته. د کلابندۍ لپاره کم پوځیان پرېښودله او هغوی هم کافي وبلله، مګر حادثه د دوی د اټکل خلاف رامنځته شوه او هغه دا چې جزامي پاچا نه یوازې دا چې له محاصرې ژوندی ووته، بلکې په سلطان پسې شو
او هغه یې سره له کمو ملګرو غافلګیر کړ او حمله یې پرې وکړه. په دغه جګړه کې سلطان سخته ضربه ولیده او ډیر ملګري شهیدان شول. مګر خوشبختانه چې سلطان سره له ستر امیر تقی الدین عمر او ځینې نور مجاهدین له جګړې څخه روغ ووتل، خو په دښتو کې لاره ورکه کړه، تر دې چې مشاور اعظم قاضي عبدالرحیم فاضل په دوی پسې ووته او پیدا یې کړله. څه وخت وروسته سلطان صلاح الدین سره له بل زړور امیر فرخ شاه چې هغه هم د شهید شاهنشاه زوی و او د تقی الدین عمر ورور و، مرجیون ته لاړه او هلته یو ځل بیا د جزامي پاچا لښکر سره مخ شول. له سخت جګړې وروسته د بیت اللحظان حاکم امیر بلدوین البلینی اسیر شو او یو ځل بیا اروپایانو سختي ماتې وخوړه. څه وخت وروسته د دواړو لورو ترمنځ سوله وشوه او بندیان یو بل ته ورخوشي کړله. مګر د ابلینی په بدل کې سلطان صاحب 1000 کسه بندیان او 15 لکه دینار غوښتله. کله چې ابلینی له سلطان سره ولیدل نو غوښتنه یې ترې وکړه چې د اوس پرته له پیسو خوشي کړي، خو کله چې پیسې راټولې کړي نو سلطان ته به یې راولېږي. سلطان قبول کړه، خو ابلینی وویل آیا ته باور لرې چې زه به تا دوکه نه کړم؟ سلطان په ځواب کې ورته وویل په دوکه کې زما لا ګټه ده. په دغه خبره ابلینی تعجب شو. د سلطان هوش او ذکاوت ته دا داسې وخت و چې د کرک حاکم رینو ارنات چې یو منفور کیناناک او قدرت طلبه انسان و، هر ځای به مسلمانانو حاجانو ته لارې نیولې، له هغوی نه به یې پیسې، وسایل، سپرلۍ او د سفر اړین توکي چور کول. ځینې به یې شهیدان او نور به یې بندیان کړل چې په دغه توګه اروپایانو 2 کلن اوربند هم مات کړ.